الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په مخکې درس کې مونږ د قرآن عظیم شان په باره کې خبرې وکړې چې دا د الله پاک خوانه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دایمي او ابدي معجزه ده او دا د حفاظت او د ساتنې ضمانت خپل الله پاک جل جلاله کړی چې دا ما نازل کړی د به حفاظت او ساتنه کوم. موږ او تاسو څه خبرې د قرآن عظیم شان په باره کې وکړې چې قرآن عظیم شان د الله پاک کلام دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابدي معجزه ده. په دې کې چې کوم یو خبرې او کوم یو احکام څه شیان دي دا بالکل الله پاک چیلنج ورکړی خلکو ته چې په دې کې تاسو کوشش وکړئ یو خبره پکې دروغ روباسئ، یو خبره پکې غلط روباسئ چې هغه زه تاسو ته هغه کوم. نو ځکه په کلام الله کې موږ ځینې مثالونه ورکړو چې د مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایښت نه مخکې چې څومره واقعې تېر شوي دي کټ مټ 100% صحیح چې هغې کې یو خبره هم دروغ نه وه. هغه خبرې په قرآن عظیم شان کې راغلي د ټولو انبیاو قصې د کفارو قصې د امتونو قصې او د هغې نه وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې داسې خبرې راغلي چې د خلکو په زړه کې یو خبره راګرځېدلې هلته په قرآن عظیم شان کې دستي وحی نازله شوې چې دا خبره داسې نه ده دغسې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ذات د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې ځینې خبرې داسې تېرېدلې چې هغه نه غوښتې چې په شا کړي. الله پاک وحی نازله کړه چې تا خو په دغه زړه کې دغه خبره پټه ساتلې اصل خبره دغسې ده، دا راښکاره کړه خلکو ته. نو دا خبرې هلته وې. بیا وروسته د آینده په باره کې الله پاک جلو کلام نازل شو. لکه یو مثال موږ بیان کړی چې د روم او د ایران د امپراتورۍ ترمنځ چې کوم غټ جنګ شوی و په هغې کې رومیانو مغلوب شو او تنونه یې د لاسه ورکړه. الله پاک آیات نازل کړي چې دا به بیرته غالبېږي او رښتیا کوم کلونه چې الله پاک ورته فکس کړي وو په بضع سنین د 3 نه 9 پورې په هماغه فکس کلونه کې روم بیرته غلبه پیدا کړه، ایران امپراتورۍ ته شکست ورکړي او مسلمانانو ته الله پاک د بدر په میدان کې هلته فتح ورکړله. نو دا معلومه شو چې دا د الله پاک کلام دی، د الله پاک ټول صفات کامل دي او په دې کلام کې هماغه صفات منعکس شوي دي. نو ځکه دا کلام الله چې کوم یو دی په دې کې د درو خبره نشته چې کومې خبرې هغه به فکس سینس ثابتوي. موږ د دې په خاطر چې دا خبره لږ واضحه شي موږ څه مثالونه ورکړه. یو مثال موږ دا ورکړه چې الله پاک په خپل کلام کې سوره انفال کې مسلمانانو ته یو حکم کوي چې تاسو یو قوه جوړه کړئ او دا قوه به 3 صفات یا 3 وظیفې لري. خپل دشمنان، د الله دشمنان او ناشناس او پټ دشمنان به تاسو په دې باندې ویروئ. ترهبون بعدو الله وعدوکم واخرین من دونهم لا تعلمونهم. تاسو به خپل دشمنان هم په دې قوه باندې ویروئ او د الله پاک دشمنان هم ویروئ او هغه دشمنان به ویروئ چې کومې تاسو نه پېژنئ. اوس دا قوه تاسو جوړه کړئ. د اصلي خبره مې دا ده چې دا مسله لږ واضحه شي چې دغه یو لفظ د قوې چې استعمال شوی اهداف او وظایف ورته استعمال شوي دا څومره عمیقه خبره ده او دا د انسان په زندګۍ کې څومره اثر دا خبره لري. تاسو ورته متوجه شئ. دا قوه به جوړیږي، دې قوې به 3 وظیفې معلومې شوي دي. خپل دشمنان به هم پیروئ، د الله دشمنان به هم پیروئ، نامعلوم دشمنان او پټ دشمنان به هم پیروئ. اوس یو قوه چې دا 3 اهداف پوره کړی شي دا قوه به په داسې صورت کې دی شي چې د ستا دا 3 دشمنان وسته جدا کا. خپل دشمنان هم یو طرف کا دا مې دشمن دی، ته یې وپېژنې ما دشمن څوک دی او د الله پاک دشمنان هم وپېژنې چې څوک دي او نامعلوم دشمنان په کمین کې ناس دشمنان د لستوني مار چې ورته وایي خلک دا دشمنان هم ته ځان ته معلوم کا. اوس د دې دشمنانو د شکست ورکولو ډارولو او په ځای ودرولو موږ او تاسو د افغانستان خلکو ته ښه معلومیږي چې کله کوم حکومت او کوم دولت او کوم نظام ضعیف شي بیا نو هر سړی پکې راځي هلته ګوتې وایي. د افغانستان په داخل کې چې خلک ګوتې وایي اصلي خبره دا ده چې موږ ضعیف یو، نور څه مسله نشته. موږ په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په نظامی لحاظ، په اداري لحاظ باندې، په ټولو لحاظونو باندې موږ ضعیف وو. نو هر سړی، هر امسایه، غیر امسایه چې څومره دي په موږ کې ګوتې وایي او وجه دا ده که موږ قوي شو. موږ او تاسو یو وخت امپراتوري د غزنویانو امپراتوري لرله، خلک ورانه په دنیا په بل کونج کې ډارېدل. د احمدشاه بابا امپراتوري هم لرله چې خلکو به د موږ نه کومک غوښتلو چې راشي موږ مشکلات لرو. د ایران اصفهان ښار د موږ پایتخت و، ډیلی د موږ پایتخت و. نن موږ بدبخته شو، په دا یو وړوکي ملک یې رایسار کړي او په دې ملک کې موږ څوک نه پرېږدي. در حاله کې چې موږ امپراتوري تر بخارا تر ایران او تر ډیلی پورې د موږ امپراتوري رسېدلې وه. اوس چې موږ او تاسو ضعیف هر سړی راځي موږ او تاسو په منځ کې ګوتې وایي نن دا وکړه نن دا وکړه. حتی دا ومنئ چې د موږ ځینې وزیران د بیروني خلکو په فرمایش باندې مقرریږي.
کوی نه کوي زه در باندې کومک بندوم. نو څه کوې؟ چاره څه ده چې تا باندې پیسې بنده کړي، تنخواه ته نه لري، نو څه وکړې؟ دغه کمزورتیا، دغه غربت اقتصادي، نظامي، سیاسي لحاظ باندې دا زموږ غربت د دې باعث او سبب شوی دی چې موږ او تاسو ټول خلک راکې ګوتې وایي. اوس د دې چاره څه ده، څنګه به کېږي؟ قرآن عظیم شان موږ ته خپله فرمایي چې واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تاسو د خپل طاقت مطابق یو قوا، یو نظامی ځواک جوړ کړئ. چې کله نظامی ځواک جوړ کړئ، بیا نه امسایه درکې ګوتې ویلی شي، نه درکې بیرون ویلی شي، خپله به پیسې لري، خپله به کمال لري، نو تا ته څه حاجت دی چې بل څوک درکې ګوتې ویل شي؟ دا ګوتې وړه به دا خپله داسې پړس ورکړه چې څنګه دا کار کوي. نو ځکه مونږ کې خلک ګوتې وایي چې مونږ شی نه لرو، نه په سیاسي، نه په نظامي، نه په اقتصادي لحاظ باندې. اوس دغه آیات ته تاسو لږ متوجه شئ. وایي تاسو قوه جوړه کړئ. د قوې د جوړولو دپاره د لرګي نه خو قوه نه جوړېږي، نه د خټو نه او نه د خښتو نه جوړېږي. ته چې قوه جوړې، ټانک به جوړې، ته به توپ جوړې، ته به میزایل جوړې، ته به لایزر ګایډډ سیستم به جوړې. دا سیستمونه چې ته جوړې، نو دا به اول خبره به دی چې ته خپل زراعت ته به ترقي ورکړې. دا زراعت باید په پښو ودرېږي. د دې زراعت د پښو ودرېدلو سره ستا صنعت هم باید په پښو ودرېږي، تر څو په هغې صنعت باندې ته توپ، ټانک، میزایل دا جوړ کړې. او چې کله دا کارونه کوي، دې سره خوا کې معدنیات باید ته راوباسې، د دې یورانیم نه، د اوسپنې نه، د ټولو هغه نه چې دا کومې عناصر دي، دا به ته راوباسې، دا به جوړه. ښه چې ته نه پیسې لرې، نه قانونه لرې، نه زراعت لرې، دې ته ترقي نه ورکې، نو ته به څنګه یو قوه جوړه کړې؟ وګوره په شریعت کې موږ او تاسو په فقه کې یو قانون دی چې کوم شی واجب وي د هغې مربوطات هم واجب دي. اوس لمونځ فرض دی، اصل لمونځ فرض دی، د اودس فرض نه دی. دا اودس د لمانځه دپاره فرض شوی دی. اصل شی چې دی لمونځ دی، د الله پاک عبادت دپاره لمونځ یو طریقه ده. د اودس د دې لمانځه دپاره فرض شوی، کنې او نه دی فرض خپله. نو موږ او تاسو یو قاعده لرو په خپل فقهي قانون کې چې هر شی واجب وي، د هغې دپاره چې کوم شی ضروري دی، په هو واجب هغه واجب. دا یو قاعده د قانون دی. اوس دا قوه چې کوم یو ده، دا امر دی. ګوره د الله په امر چې دی دا فرض او واجب دی. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تاسو یو قوه جوړه کړئ، او دا قوه جوړول دا واجب دی په مسلمانانو. اوس راځئ دې واجب دپاره چې کوم شیان دي د فقهي قاعدې مطابق دا واجب دي. ښه، اوس واجب چې دی مونږ ویلې د اقتصاد په لحاظ باندې اول باید مونږ خپل زراعت ته ترقي ورکړو. زراعت ته چې ترقي ورکړو، باید مونږ څو شیان جوړ کړو؟ ویالې جوړ کړو، نهرونه جوړ کړو، بندونه جوړ کړو، د برېښنا هغه انرژي چې کوم یو ده، دا باید مونږ او تاسو جوړ کړو. دا اول قدم کې ضروري خبره دا ده. کله چې برېښنا ولرله، نهرونه ولرل، سړکونه ولرل، زراعت هم په پښو باندې ودرېدو، طبیعي لحاظ باندې مونږ صنعت په خپله ودرېږي. ځکه مونږ په دې زراعت کې داسې شیان لرو چې هغه مونږ او تاسو ته په صنعت کې پکارېږي، د هغې نه مونږ استفاده کوو. نو د زراعت د پښو ودرېدلو سره خامخا صنعت یې مونږ تاسو په پښو ودرېږي. او چې کله صنعت ودرېږي، تراکتور به خپلي، موټر به خپلي، هر څه به خپلي، بیا به مونږ تاسو ټانک، توپ، دا ټول شیان تیارې لرو. ښه چې دا هم جوړ کړی، خوا کې مونږ تاسو طبیعي لحاظ باندې الله پاک دا ویش داسې کړی دی چې ملکونو ته هغه ورکړي دي، معدني شیان ورکړي. دا معدنیات باید راوباسو، خپله اوسپنه راوباسو، یورانیم راوباسو، دا ټول شی. یورانیم چې مونږ تاسو ولرو، نو به مې اټم به لرو. اوسپنه چې لرو، مونږ به ټانک، توپ او لرو، نور فلزات هم چې ولرو. مونږ او تاسو په افغانستان کې خبرې شیان لرو، دومره شیان لرو چې د دنیا تر ټولو غني ترین دولت چې دی د معدنیاتو په لحاظ هغه افغانستان دی. او موږ او تاسو پکې لوګوانې ګرځو، موږ او تاسو خلکو نه پیسې غواړو، جانجي ورته کوو، زارې ورته کوو، زرکو ورته چې یو څو روپۍ خو موږ ته راکړئ. خدای دې تباه کړه، خپل شیان ته لرې، نو ته ولې خپله کار نه کوې؟ نو دا یو آیات تاسو اوس مد نظر ونیسئ. دا یو آیات کې الله پاک داسې یو کمال ایښی دی چې دا یو خبره باندې ځان چې مسلمانان د صرف په همدغه یو آیات باندې عمل وکړي، د امریکا نه به مخکې، د اروپا نه به مخکې، د سړیانو زه خو چیلنج ورکوم ټول خلکو ته چې صرف په دې یو آیات کې د موږ او تاسو دولت او حکومت عمل وکړي، نو زه د امریکا نه مقابله ګټم، د روس نه هم ګټم، ټوله ګټم. که د هغه نه مې اټوم بمونه زیات جوړ کړئ، ما لاس غوڅ کړئ، که د هغې نه توپونه او ټانکونه زیات جوړ کړئ، موږ هر څه لرو، خو خبره دا ده چې موږ یې نه کوو. نو یو آیات عملي کول، د یو آیات باندې عمل کول، او دا یو آیات په سمه طریقه باندې لوستل، نو انسان هغه ځای ته رسي. ګوره ما ویلې چې دا قاعده ده چې کوم شی واجب وي، د هغې مربوطات او ضرور شیان هم ورسره واجب دي. اوس د دې دپاره چې موږ زراعت ته طریقې ورکوو، نو موږ او تاسو زراعت خوشې نشو طریقه ولی. موږ او تاسو باید مکتبونه ولرو، په مکتب کې زراعت، انجینري، کیمیا، فزیک، بیولوژي، دا ټول علوم، ریاضي باید ولولو، تر څو د موږ یو سړی په دې پوه شي چې زراعت څنګه ترقي کوي، انجینري څنګه ترقي کوي، اټوم بم څنګه جوړېږي، بم څنګه جوړېږي، موږ برېښنا او برق څنګه جوړېږي. دا علوم باید د ابتدا نه موږ او تاسو ولولو. موږ او تاسو باید انجینران. امام غزالی رحمت الله علیه په احیاء العلوم کې، په نورو کتابونو کې دا یو خبره کړې وی چې
دینی علم واجب دی. ګوره یو خبر اورې هلته یې لیکلي چې زراعت واجب کفایي، طبابت واجب کفایي، انجینري واجب کفایي. هغه به دلایل وایي چې اوس که زراعت تاسو ونه لرئ نو تاسو به انسانانو ته څه ورکوئ؟ نو زراعت واجب کفایي، انجینري واجب کفایي، زراعت طب واجب کفایي او دغسې نور علوم چې کوم دا ټول واجب کفایي دي. امام غزالي په خپل کتاب علوم کې دا خبره لیکلې چې دا واجب کفایي ولې ورته وایي؟ مونږ او تاسو دوه شیان لرو، یو فرض عین دی، یو فرض کفایي دی. فرض عین د من لکه مونځ، نو هر سړی به کوي. نو ټول خو انجینران کېدی نشي که نه، ځکه دا واجب عین نه دی. او ټول ډاکټران هم نشي کېدی، ټول انجینران که ټول انجینران شي بیا به کار څوک کوي؟ بیا به ډاکټري څوک کوي؟ بیا به زراعت څوک کوي؟ نو واجب کفایي دا معنا چې په یو ښار کې دی څه انجینران موجود دي، څه د ډاکټران موجود دي، څه د پکې زراعت والا موجود دي، څه کې یعنې دا څومره کارونه چې موږ دلته لرو، حتی موچي، سلماني، نانبایي، دا ټول شیان چې دي دا په دغه کې راځي. نو که یو ملت کې داسې یو مکتبونه جوړ شي چې په هغې کې د ریاضي، په هغې کې د هندسه، کیمیا دي، بیولوژي دي، فرضاً انجینري علوم دي، زراعت علوم دي، نو دغه علوم به باعث د دې شي چې موږ به یو وخت دې ته ورسېږو چې موږ به انجینران لرو، زارعین به لرو، ډاکټران به لرو. موږ او تاسو پیسې په طبابت کې بیرون ته ځي. دا اوس موږ او تاسو علاج ته مریض غریب هغه پیسې په سود په پلانکي شي راخلي، ځمکه خرڅي او د علاج لپاره بیرون ځي. ولې موږ او تاسو خپله دا کار نه کوو؟ او دا واجب دی، دا حکم واجب کفایي دی. زراعت کې ولې موږ او تاسو بل چاته زارۍ کوو؟ ولې خپله نه کوو؟ ولې په انجینرۍ کې موږ او تاسو بل چاته ټیکې ورکوو چې موږ ته بند جوړ کړه او دا راته وکړه؟ ولې خپله انجینران څه کوي؟ دا غلطي په دې کې ده چې موږ د اول نه ابتدا داسې نه ده جوړه کړې. باید موږ مکتبونه، د موږ لیسې، د موږ پوهنتونونه په داسې شکل جوړ شي چې بالکل دا ټول شیان ولري، او موږ او تاسو داسې انجینران ولرو چې د دنیا د انجینرانو سره مقابله وکړي، داسې ډاکټران ولرو چې د دنیا د ډاکټرانو سره مقابله وکړي، داسې زارعین، زراعت پوهان ولرو چې د خلکو سره مقابله وکړي. په هر میدان کې باید مسلمانان د نور سره مقابله وکړي، بلکې ته نه مخکې. ځکه قرآن عظیم شان وایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تاسو یو داسې قوه جوړه کړه چې خپل دشمنان، د الله دشمنان او نالیدلي او پټ دشمنان هم پې وروي. نو دا قوه هغه وخت کې جوړېدی شي چې موږ او تاسو زراعت ورسېږي، د موږ او تاسو صنعت لاړ شي، د موږ او تاسو انجینري، طبابت، دا ټول هغه های لیول سیستم هغه ته ورسېږي. نو هلته به موږ بیا دا قوه ولرو او دا قوې باندې به موږ خپل ځان ساتو. ګوره تاسو پوهېږئ چې کوم مملکتونه اټم بم لري او کوم شیان لري، نو هېڅوک نه حمله پې کوي، خلک ورته زارۍ کوي. په ملل متحد کې د دوی ووټ چلېږي، د دوی ویټو چلېږي، ما ورته نه چلېږي. ما ورته ته دا 100 کسان هم رایه ورکړو، د هغې د یو رایه چې دلته داسې کې ټول شیان باطل کړي. دا وجه دا ده چې هغوی ځان رسولی د دنیا په لحاظ باندې. بله خبره دا ده چې په موږ په تاسو په تاریخ کې مسلمانانو تر څو پورې په اسلام باندې عمل کولو، تر څو پورې چې په دې حکم باندې عمل کولو په دنیا کې غالب و، په دنیا کې زه یو قصه درته تاریخ کې یو واقعه راغلی ده. تاسو ګورئ د هارون رشید په وخت کې مسلمانانو سات جوړ کړ، سات یې جوړ کړي او دا سات یې تحفه ولېږلو د فرانسې امپراتور شارل ته. نوم یې راغلی به د تاریخ کې تاسو ولولئ. دې شارل ته چې ورغلو په کوم اتاق، په کوم دفتر کې چې دا سات یې ورته کېښو، د سات داسې ټنګا کول، اواز یې کوه، افغاني ساتونه وو. وایي دا امپراتور ایسته منډه کړی دی او وتښتلو. ویل دا مسلمانان عجیب خلک دي، د وړوکي شی کې به پیریان منډلي، جنیات یې پکې منډلي، وتښتېده. وایي چې جن مې ونه نسي. تاسو به هغه فرانسه چې نن د معراج تیارې جوړوي، نن هغه ایټم بمونه جوړوي، هغه داسې و چې موږ سات ورولګلو، سات یې نه سړي تېښته وکړه. ګوره همدغه امپراتور چې دا کوم یې نوم واخیستلو، دې امپراتور یو وخت کې هارون رشید د مسلمانانو پاچا ته خط ولیکلو او د خط کې چاپلوسیانې ورته ولیکلې پلانکې. ګورې اخر کې څه ولیکل؟ ستاسو د دربار سپی پلانکې. دا ولولئ تاریخ کې تاسو. د فرانسې امپراتور د مسلمانانو پاچا ته لیکي دا چاپلوسۍ نه وروسته تاسو د دربار سپی پلانکې خپل نوم یې لیکلی دی. مسلمانان دغې نه هغه ته رسېدلي وو، ترقۍ او معراج ته، چې د یو دنیا امپراتور چې موږ نن ورته زارۍ کوو، هغې خلکو مسلمانانو ته په خپل خط کې لیکلي تاسو د دربار سپی. حتی تاسو تاریخ ولولئ دقیق. مسلمانانو د عثمانیانو، د باچانو، د امیانو په دې وخت کې به بیروني امپراتوریو، دا غریب خلکو نه، امپراتوریو به د مسلمانانو سره کوشش کولو چې دوستي ورسره پیدا کړي، د هغوی سره یو ځای شي او د خپل دشمنانو نه ځان وساتي. یعنې د مسلمان په کومک به د خپلو دشمنانو نه ځان ساتلو. ښه موږ نن دونه ضعیف شو چې موږ نن پردیو خلکو ته زارۍ کوو چې موږ ته لږ پیسې راکړي، موږ ته دا دفتر جوړ کړي، موږ ته دا سړک جوړ کړي. شرم پکار دی ولا چې شرم پکاري چې موږ بل چاته زارۍ کوو چې ورته وایي چې موږ ته سړک جوړ کړه، موږ ته مکتب جوړ کړه، موږ ته سکول جوړ کړه، موږ ته شبخانه جوړ کړه. ته خپله به راویلی څه یې؟ ته خپله څه یې؟ وجه دا ده چې موږ د خپل دیني احکام پرېښي
او الله پاک چې کله سړی دین پرېږدي نو الله پاک همداسې ذلیل کړي. حضرت عمر فاروق فرمایي یو وخت کې چا ورته ویلي چې الله پاک موږ ته عزت راکړی په اسلام باندې. د اسلام د موږ د عزت سبب شوی دی. هر چا چې عزت غیر د اسلام نه په بل شي کې ولټولو اذل الله نو الله پاک به ذلیل او خوار کړي. دا موږ چې ذلیل مسلمانان خوار یو بل چا د زارۍ کو وجه دا ده موږ د الله پاک کتاب پرېښی دی، الله پاک کلام پرېښی دی، الله پاک دین هم پرېښی، بل چاته وړاندې شو د شیطان په لاره باندې روان شوي. نو شیطان خو ابدا د انسان دشمن دی. الله پاک فرمایي انه عدو لکم، دا دشمن دی. دا په دشمنۍ ونسي موږ په دوستۍ نه ولې موږ د شیطان سره دوستي شروع کړې. نو شیطان همیشه کوشش کوي چې موږ داسې په کندو کې وغورځي، ذلت او پستي راوکړي. نو د دغه آیات صرف د یو آیات چیلنج زه ورکوم ټولو خلکو ته چې که دا یو آیات مسلمانان په خپله زندګۍ کې عملي کړي او د دې مطابق خپل کار وړاندې بوځي، زه بالکل دا چیلنج ورکوم چې موږ به د اروپا امریکا ټولو مملکتونه مخکې هغوی به بیا راځي، بیا به موږ ته زارۍ کوي. تاسو دا تاریخ ولولئ، دا کتابونه ولولئ. دا ساینس دې خلکو د موږ نه یاد کړی دی، دا ریاضي د موږ خلکو کشف کړی، دا فارمولونه د موږ خلکو کشف کړي، دا کیمیا کې باروت او پلانکیا شیان د موږ خلکو کشف کړي دي. دا اروپا چې کوم یو په تیاره دور کې وه، اندلس کې چې په اسپانیا کې مسلمانانو کوم تمدن کوم پانتونونه لرل، د اروپا خلک برال دلته به درسونه لوستل، هلته به تلل. اروپا بالکل سچه په تیاره کې وه چې کله صلیبي جنګونه وشو، د صلیبي جنګونو نه بعد د خلکو د مسلمانانو کتابونه او دا شیان ولوستل، هلته یې جوړ کړ. د موږ او تاسو علماو چې په ساینس کې کوم کتابونه لیکلي دا اوس هم خلک د یو مرجع په حیث باندې او ریفرنس په حیث باندې تغییر، ځکه چې ساینس په تغییر کې دی. وروسته دو نوبل ګوره ما مخکې خبره دا کړې څو ځلې د جینیټیک اصلي خبره چې دا کوم یو مندل کشف کړې ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې په مدینه کې یو سړي ته سوال یې ترې وکړ، د جواب ورکړي. هماغه مندل چې نن غټ د جینیټیک د پلار په نامه یادېږي، په دې کې خلک ډاکټراوې اخلي او نوبل جایزې پکې اخلي. هماغه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم په ساده الفاظو کې یو سړي ته وکړل چې اصل خبره دغه ده. هغه ته نه چا جایزه ورکړه چې هغه ورکړه. وجه دا ده چې موږ خپل شیان پرېښو. نو مسلمانانو چې د ساینس په میدان کې او د هغه په میدان کې کوم ترقي کړې، تاسو یو ځل تاریخ ته مراجعه وکړئ. تاسو بیولوژي کتاب وګورئ، د بیولوژي اصلي علوم مسلمانانو، کیمیا وګورئ، په کیمیا اول صفحو کې لیکلي دا پلانکی دا شیان کشف کړي. په انجینرۍ کې وګورئ، په ټولو شیانو کې وګورئ تاریخ، بیا به تاسو ته معلوم شي چې مسلمانانو په دې دنیا کې د دنیا د ترقۍ دپاره په اقتصاد کې په ټولو شیانو کې څومره ترقي کړې وه. دا ټوله دنیا شاته وه، مسلمانان تر ټولو ممتاز وو، ټولو جګ وو، تر ټولو پرمختللي وو. اولین ځل چې په نظامي، په سیاسي، په اجتماعي، په اقتصادي میدان کې ترقي کړې مسلمانانو کړې. او دا هغه وختو چې دوی په خپل کتاب باندې او په خپل دین باندې عمل کولو. چې خپل کله کتاب پرېښو، خپل دین پرېښولو، خپل لارې پرېښوه، نو الله پاک به په ذلت باندې اخته کړه. نو ځکه نن موږ او تاسو د نورو نوکران یو، نورو ته زارۍ کوو، نورو ته عاجزي کوو، موږ ته صاحب پیسې راکړي، موږ ته نظام جوړ کړي، خپله ته هر څه لرې. ګوره د عمر فاروق رضی الله عنه د نورو خلفاو چې کوم یو نظام جوړ کړی و، دا نظام اوس هم په دنیا کې همغسې که رانافذ شي او چلیدلې شروع شي، نو یقین وکړه چې دنیا به جنت جوړ شي خلکو ته. چې خلیفه د خپله وځي بیرون، د خلکو زندګي د ګورو، د خلکو حالات د ګوري او خپله د په یو کار کې منډې ترړې وي. نو داسې رئیس جمهور موږ لرو، داسې پاچا او داسې امیر او داسې خلیفه لرو په خپل کې چې هغه د بیرون نه وځي، کم از کم د خلکو نه د پوښتنه وکړي چې دا دنیا کې څه حال دی. موږ رئیس جمهور خو وروره د ټانکونو او د دیوالونو او د هغه شاته پروت دی، هېڅ نه خبرېږي. چې نه خبرېږي نو څنګه به د ما ته د غریب سړي د هغه نه خبر شي؟ څه به خبر شي چې بیرون خلک غلا کوي او که بیرون خلک ښه دي؟ د خلیفه، د امیر او د دې خلکو وظیفه دا ده چې خلکو سره کینې پاڅي، خبرې واوري، هغې واوري، د مکتبونو ته لاړ شي، شفاخانو ته لاړ شي، د فابریکو ته لاړ شي، دا ټول شیان په خپلو سترګې وګوري. خو غم دا دی چې موږ او تاسو په دیوالونو کې ځان ناګیر کړی دی، چاپلوسان وپلوسان راتاو شوي دي چې بس دنیا دا تا وژني او دا خبره ده. نو الله پاک موږ تاسو مخکې ویلي چې دا قرآن عظیم شان دی، الله پاک کتاب دی او دا داسې کتاب دی چې په دې کې دا د ټولو علومو مرکز همدا دی او په دې کې ټول شیان الله پاک دې کې ګوره یو صفت تبیانا لکل شیء، دا قرآن عظیم شان د ټولو شیانو واضح کوونکی او بیانوونکی دی. نو داسې کتاب موږ او تاسو ته الله پاک را چې هغې کې ساینسي خبرې، په هغې کې روغتیایي خبرې، په هغې کې ټول ساینسي علومو مرکز چې کوم دا په ټول قرآن عظیم شان کې دی. او که تاسو یې لږ راوسپړئ، لږ په خبره ورسره ځان پوه کړئ، په قرآن هم پوه شئ او په ساینسي علومو پوه شئ، نو تاسو ته به خپله بیا واضح شي چې دا کتاب معجزه ده، دا د الله پاک کلام دی، دې کې د انسانانو خیر دی. او که په دې کتاب باندې عمل وشي نو دا جبه کېږي. ځکه موږ تاسو ویلې چې په دې کتاب کې د
پخوانیو امتونو خبرې هم شته، د هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ حالات هم شته، حتی داسې خبرې هم پکې شته چې د انسان په زړه کې تیر شوي، هلته په قرآن عظیم شان کې دستي وحی راغلی چې دا خبره دغسې داسې نه ده، بلکې او د آینده په باره کې راتلونکي هم پیشګویانې پکې شوي دي، او مسلمانانو ته یو ختیمه شی، یو تګلاره ټاکلې ده، تاسو آینده پالیسي به دغسې وتعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. په سیاسي میدان کې همیشه د خلکو په خیر کې تاسو لاس کوئ، مرسته کوئ، کومک کوئ، او همیشه د خلکو چې کوم یو د خلکو په تاوان هغې کې به ورسره غرض نه کوئ. نو خارجي پالیسي، داخلي پالیسي، اقتصادي، دا ټول شیان که سړی بحث وکړي، دا هر یو بحث ځان ته ساعتونه درس غواړي، که په اقتصاد کې خبره وکړي، که په سیاست کې خبره وکړي، په اجتماعي علومو کې وکړي. نو قرآن عظیم شان د دې ټولو علومو مجموعه ده، خو هلته صرف اصول ورکړي، لکه ما چې یو آیات ولوستلو چې صرف یو آیات باندې که مسلمانان عمل وکړي نو هغه به د دنیا ممتاز قوم وي، دنیا خلک به راځي ورته چاپلوسي به کوي. لکه د فرانسې امپراتور د مسلمانانو پاچا ته لیکي ستا د دربار سپی، او د ټول علوم چې اروپا یاد کړي دي او دا نور یاد کړي دا د مسلمانانو په اندلس په اسپانیا کې په هغې پوهنتونونو کې شاګردي کړې او هغې کړې، هغې ځای دا شیان یاد کړي. نو موږ او تاسو یو ډېر روښانه او روڼ تاریخ لرو، او دا هغه صورت کې چې موږ د خپل تاریخ نه خبر شو او هغه هم ولولو، خپل دین هم ولولو، او دا ساینسي علوم چې دا د دین دوه هغه دي، یو آخرت دی یو دنیا ده. نو ویل مرغۍ دوه وزرونو باندې پرواز کوي، هم په دیني شیانو باندې هم په دنیایي شیانو باندې. که موږ دنیا او آخرت دواړه سره یو کړو نو موږ او تاسو انشاءالله داسې پرواز به وکړو چې بیا به څوک را رسېدلی نه شي. موږ او تاسو به د لمانځه کې یو دعا لولو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه. ای الله موږ ته په دنیا کې هم ښه زندګي راکړې، ممتازه د عزت زندګي راکړې، او په آخرت کې هم ښه زندګي راکړې. په هر لمانځه کې موږ دا دعا لولو او بیا عمل پرې نه کوو، بیا چې ګورو بیا موږ او تاسو بل طرف ته ځو. نو ځکه په دې دین کې هم د دنیا خیر شته، هم د آخرت خیر شته. په دنیا هم ښه زندګي غواړه د الله نه، آخرت هم غواړه، او په دې کې کوشش پکار دی. موږ او تاسو باید دنیا او آخرت دواړه سره یو ځای کړو، چې کله هم سره یو ځای کړه نو بیا موږ کامیابیږو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.